نن په کابل کې کومه مهمه غونډه وشوه؟ اشرف غني څه وویل او کومې پریکړې وشوې؟ ګران اورېدونکو السلام علیکم. نن د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ کابل ته راغلي وو او له ولسمشر غني سره یو ځای یې ګډه اعلامیه خپاره او مطبوعاتي کنفرانس یې ورکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل افغان حکومت ور د مخه له ناټو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک تړونونه لري او دې ته اړتیا نشته چې له دوی سره د کوم نوی تړون لاسلیک کړي. دغه راز ارکې جوړې شوې غونډې ته ښاغلي غني وویل افغان دولت د امریکا او طالبانو هوکړه کې ځینو برخو باندې ملاحظې لري چې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به بحث پرې وشي. نوموړي زیاته کړه د تاوتریخوالي کمول به د دې لامل شي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. ښاغلي غني د بین الافغاني خبرو په اړه وویل د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې د خبرو میز ته ځي. په دې وینا کې ښاغلي غني ټینګار وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل او روزنې په اړه کوم اندېښنه نشته او له طالبانو سره شوې هوکړه مشروطه ده. ولسمشر غني همدا راز وویل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو کمولو طرحه لومړی نوموړي وړاندې کړې وه. غونډې ته د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وویل که طالبانو د امنیتي ضمانتونو او له افغان حکومت سره د خبرو پیلولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي نه کړې نو امریکا به د تړون په لغوه کولو کې زړه نازړه نشي. دغه راز د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې هوکړې ته په اشارې سره وویل چې دا د سولې او افغانانو لپاره یوه بریا ده. خو ده وویل چې پرمختګ د سولې قرباني کېدای نشي او هغه وخت به تلپاتې وي چې ښځو ماشومانو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي شي. په هر حال له دې خبرو وروسته دوی یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړه. په هر حال تاسو د ولسمشر غني او د راغلو بهرنیو لوړ پوړو چارواکو د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیوه بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.